الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة او قائموي منزلرا او ورکوي زکات وما تقدموا لانفسكم او کم سچ مخکې لګی تاسو د نفسونو خپلو د پاره د ځانونو خپلو د پاره من خیر د خیر نه د نیکی نه تجدوه بیا بمومی هغې لره عند الله د الله رب العالمین سره ان الله بشک الله بما تعملون بصیر ستاسو اعمال لرا لیدون کې دي تاسو چې کوم اعمال کوئ نو الله رب العالمین یې پرونی آیت کې مخکې آیت کې چې کوم خبره وشوله نو هغه د اهل کتابو کفارو د هغوی هغه حسد هغه ذکر شو نو د هغې دپاره الله رب العالمین د اخلاقو لار داعي ته وښودله چې دعوت والا سړی یعنی داعي چې دی به د اخلاقو استعمال کوي د هر چا جواب به هغه شان نه کوي که داعي چرته داسې جواب شروع کړي نو خبره ورانیږي یو دعوت دا هم دی چې انسان کله دعوت کوي نو نتیجه دی لازما نه غواړي چې ګنې خامخا دعوت او حکم دی یو څیز شي حکم هغه څیز چې چا سره طاقت یو حکم وکړي دا کار وکړه نو که هغه کار نه کوي نو سزا وله ورکوي خو دعوت خو داسې څیز نه دی چې ګنې دعوت تا ورکو قبول نه کو بس ته هم د حکم پشان په غصه کې راشه بلکې دعوت به تو د الله رب العالمین حکم ګڼئ لکه څنګه چې مونږ او تاسو د الله حکمونه پوره کوو الحمدلله مونږ مونځ کوو نو داسې نه ده چې ګنې بل سړی مونځ نه کوي جو مونځ به پرېږدو مونږ روژه نیسو نو بل سړی روژه نه نیسو نو مونږ به روژه پرېږدو زمونږ او ستاسو چې کم اعمال د الله رب العالمین په نیز مونږ ته معلوم دی چې دا د الله حکمونه دي نه هغه مونږ پوره کوو که څوک یې کوي او که نه نو داسې د دعوت هم د الله رب العالمین د طرفه حکم دی او زمونږ ته خصوصي حکم دی نو مونږ به هغه عمل کوو که څوک یې مني نو ډېره ښه خبره ده خو که څوک یې ونه مني نو لازمي خبره نه ده نو دا اخلاق راته بیان شو نو اوس دا اخلاق به راځي څنګه دا خو ګران کار دی دا خو په خوله ویل اسان دي خو چې دعوت ورکوي او خبره نه قبلوي نو انسان له بیا خوند نه ورکوي چې داسې کار وکړي نو الله رب العالمین وایي چې دا خبرې به اسانیږي خو د دې دپاره بعضې اعمال پکار دی چې په هغې اعمالو باندې دا خبرې اسانیږي نو دې آیت کې دا څو اعمال بیان شو چې په دې سره صبر حاصلیږي په دې سره د الله رب العالمین مدد حاصلیږي په دې سره ایمان مضبوطیږي په دې د الله رضا او جنتونه چې دی نو هغه حاصلیږي بلکې د دې ډېر بېشماره فواید دي خو یو فایده به دا ووایو چې دشمن چې دی نو هغه په دې اعمالو باندې وهلی کېږي نو دشمن به څنګه وهې د دشمن وهل دا دي چې ستا کم مخالف دی په دنیا کې نو دا مخالف او ستا دا ملګری یعنی تاسو دا دواړه د الله رب العالمین پیدا کړی مخلوق دی خو یو د الله په نافرمانۍ کې دی یو په فرمانبردارۍ کې دی نو که تو د الله رب العالمین دا عبادات مکمل او په صحیح طریقه باندې کې نو چې مقابله راشي الله به ستا ملګرتیا کوي او د دشمن به وهي د الله مدد حاصلولو دپاره به ته دا کار کې او که فرض که داسې نه نو یو کار کې په نیکۍ یې خو ډېرې دي بدۍ دي په خپله دې هم اعمال صحیح نه دي نو داسې ده چې هغه اجر درته میلاویږي خو دشمن دله بیا الله نه وایي ځکه چې خو هم د الله بندګان دي الله پیدا کړي دي نو داسې بیا وهي نه نو په دې دشمن وهلی کېږي چې تو الله ته متوجه شه نو الله رب العالمین به تا ته متوجه شي او ستا مدد به بیا کوي واقیموا الصلاة او مونځ قایم کوي نو یوه خبره د هغې نه مونځ قایمول چې سړی په صحیح طریقې سره مونځ چې دی نو هغه کوي په خپل وخت باندې او د پیغمبر د طریقې موافق وآتوا الزکات او د زکات ورکول چې زکات انسان ورکوي وما تقدموا لانفسکم وما تقدموا د هغې څه نه چې تاسو لیږلي دي مخکې
نو مخکې لېږلو نه مراد یو خو دلته دا دی چې ما نه مراد دا دی چې هر عمل تی مراد دی، صرف دا 2 اعمال نه بلکې څومره د نیکی اعمال چې تو کې مخکې لېږې، نو د ما مقصد دا دی چې ما تقدمو څه چې هم مخکې تا لېږلي دی. او د تقدمو یو فایده دا ده چې انسان د آخرت دپاره اعمال مخکې لېږي، یعنی په خپل ژوند کې لېږي. که مونږ او تاسو نن ژوندي یو نو نن راته دا موقع ده چې هلته ځان ته سهولت جوړ کړو، اعمال ولېږو. د مرګ نه بعد بیا اعمال نه کېږي. که صدقه جاریه ده وروسته تا ته اجر درځي د کمو اعمالو نه، هغه هم په دنیا کې کېږي. لکه اوس تا جومات جوړ کو، یا د جومات له ځمکه ورکړه، یا د پچا علم وکړو، یا خپل علم دی وکړو، دا علم دی خور کو، یا نیکان بچی دی پیدا کړله او د هغوی تربیت دی وکړو، نو دا خو په ژوند کې کېږي دا ټولې خبرې. نو اگر چې اجر به د مرګ نه بعد هم سټارټي، خو کېږي دا هم په ژوند کې. چې ژوند کله ختم شي نو بیا صدقه جاریه ته نشي کولی، بیا خو به هر څوک کوي. نو وما تقدمو کې یو فایده دا ده چې مخکې لېږلې شوي ټول نیک اعمال لانفسکم د خپلو ځانونو دپاره. نو دې ځای کې یو مفسرین دا خبره کوي چې د لانفسکم یې ولې ووایي چې خپلو ځانونو دپاره. نو یو خبره دا کوي وایي ته اعمال د بل چا دپاره هم کولی شي، عمل دی وکړو بل چا ته یې بخلی شي، اگر چې اختلافي مسله ده. او دویمه خبره پکې دا کېږي چې هغه د دې سره په هغه اختلاف کې دا خبره بیانېږي چې بعضې مفسرین داسې وایي چې ته صرف صدقه د نورو دپاره ورکولی شي. څومره نیکی چې انسان کوي نو د دې فایده الله رب العالمین ته نشته. که څوک مونځ وکړي الله ته به څه فایده حاصله شي، که څوک حج وکړي الله ته به څه فایده حاصله شي، چې څوک حلال او حرام تمیز وکړي نو الله ته څه فایده ده. نو لانفسکم مراد دا دی چې ما تقدمو لانفسکم، څومره نیکی چې تو لېږې نو فایده حقیقتا تا ته ده، اصل فایده چې دا هغه ستا دپاره ده. من خیر د نیکی نه، دا من چې دی دا زایده دی او د تاکید دپاره راځي. او خیر مراد نیکی ده. نو کومه نیکی تی مراد ده؟ هغه نیکی تی مراد ده چې هغه په اخلاص سره شوي او د پیغمبر تابعداري پکې، چې په اخلاص سره شوي او د پیغمبر تابعداري چې دی نو هغه پکې یو اخلاص دی یو تابعداري ده. نو دا اخلاص د نیت په دې باندې نیک عمل چې دی نو هغه نیک جوړیږي، یعنی د هغې صحت برقرار پاتې کېږي. که نیت تی خراب نو هغه اشته عمل له خرابوي. خو دا نیت دا کار نشي کولی چې د ګناه کار تو په اخلاص باندې وکړې چې زه خو ډېر په اخلاص لګیم او هغه د ثواب جوړ شي، نو داسې نه کېږي. نو من خیر معنی څه شوه؟ یو اخلاص دی. نو اخلاص معنی باندې خو پوهه یې که نه چې صرف د الله دپاره وي. او دویمه چې ده نو طریقه به پکې د چای د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم به وي. دا 2 خبرې چې دی نو هغه به پکې تجدوه، تاسو به بیا مومئ د الله رب العالمین سره. دا اعمال چې دي تاسو به د الله رب العالمین سره دا بیا مومئ، یعنی دا اعمال به ته میلاویږي. دا داسې نه دی چې ګنې ورک شوله عند الله د الله رب العالمین سره. دا هم اختلافي خبره ده چې هلته به دا عمل بیا مومئ او که نه اجر به بیا مومئ. نو دا مونږ خو اجر اصل مقصود خو هغه دی. خو بعضې مفسرین داسې وایي چې عملا دا عمل چې دی الله رب العالمین به تا ته پیش کوي. وس دا عمل به په څنګه شکل کې، نو دا خو به الله رب العالمین ښه پوهېږي. نو وایي چې عین دا کم اعمال چې تا کړي دا به هلته د الله رب العالمین سره بیا مومئ چې دا به حاضر چې دا د اعمال دومره تا کړي دي. او بعضې وایي چې د دې سره داسې ده چې د دې هغه اجر به هلته کې بیا مومئ. خو د 2 شرطونو سره وه. 2 شرطونه دا دی چې دا مخکې کم تیر شو چې لانفسکم او من خیر. لانفسکم نه مراد دا دی چې کومه مسله ذکر شول چې دا به تا د چا په نیابت کې نه یې کړي، هسې نه چې تا اوس نفل وکړه او کړي دي پلار لدي یا استاذ لدي یا مور لدي او وی چې اجر دی مال راکړي شي، نیابت کې به دي نه یې کړي، بل چا دپاره بل چا ته به دې نه بخلي. او دویمه خبره دا کوي چې من خیر چې کومه اصل معنی وشول چې دې کې به د الله رب العالمین دپاره به اخلاصي او د پیغمبر طریقه به موجود وي. نو چې دا 2 خبرې په کم عمل کې موجود وي دا به د الله رب العالمین سره تا ته میلاویږي. او که فرض که د پیغمبر طریقه پکې نه او اخلاص پکې نه چې د الله رب العالمین دپاره خالص نه شوي، نو په عبادت کې چې بل څوک شریک کو نه خو بیا عبادت نه شو که نه، په خو به الټه سزا میلاویږي. او چې پیغمبر طریقه پکې نه الله رب العالمین ته قبول نه دی داسې عمل بیا. ان الله بما تعملون بصیر، بشک الله رب العالمین ستاسو اعمال لرا لیدونکی دی. نو په دې کې اوس تسلی هم ده او دمکی هم ده. تسلی ده مسلمانانو ته داعیانو ته چې د خیر دعوت ورکوي، تسلی ورکوي چې هیڅ غم مه کوئ، دا تو چې څه کوي تو په دې خفه کېږې
چې زه دعوت کوم او دعوت مې اثر نه کوي نو مخه پکېږي الله رب العالمین تسلی ورکوي زما بنده ولې خفه کېږي دعوت خو ته زما دپاره کوې نو اجر خو به زه در کوم ته ولې په غم کې پرېوځې او دمکې هغه چا مدعو ته ده چې چا ته دعوت ورکړی کېږي او هغه د یهودو دا کار کوي لکه مخکې نه چې تفصیل را روان دی چې د دعوت په بدل کې سوالات او شبهات او داسې خبرې پکې رالټوي او د هغوی جوابات کوي او الټه خبرې ورته کوي نو د هغوی دپاره دمکي ده چې اوس درته څه نه وایم خو ستاسو دپاره وخت شته د اعمال هم زینم الله رب العالمین ورته وایي الله رب العالمین وایي ان الله بما تعملون بصیر نو د نیکانو مؤمنانو داعیانو دپاره تسلی شوله او کم چې د هغوی جواب کوونکي دي د هغوی دپاره دمکي شوله وقالوا او ویدوی لن يدخل الجنة هرگز بنا داخلیږي جنت ته الا مگر من کان هغه څوک چې وی هودن یهودیان او نصارا یا نصارا تلک امانیهم دا ارزوګانې د دوی دي تمناګانې د دوی دي قل وتوای پیغمبره هاتو برهانکم راوړی هغه مضبوط دلیل ان کنتم صادقین که چېرې تاسو رښتینی یې اوس ګوره دلته بله خبره کېږي دا یهود هم کوي او نصارای هم کوي او د هغوی وینا دا کوي چې لن یدخل الجنة الا من کان هودا او نصارا دا خبره کوي چې جنت چې دا خو صرف د یهودو د نصاراو دپاره جوړ دی دې ته به بل څوک نه داخلیږي نو الله رب العالمین د دوی رد کوي د دوی هغه جواب کوي او د مسلې وضاحت ورته کوي چې دا تاسو په کومو خبرو کې لګیا جنت ستاسو دپاره دی داسې خبره نشته دی نو وقالو لن يدخل الجنة دوی دا خبره کوي چې جنت ته به نه داخلیږي نو دا ولې کوي دا ځکه کوي چې دا ربط د دې آیات د مخکې آیاتونو سره هم دی چې هغه دوی وایي چې دا مسلمانان مرتد شي نو مخکې آیات کې مونږ ویلو کنه چې ود کثیر من اهل الكتاب لو يردونکم د دوی دا خوښوي نو د هغې خوښولو دپاره یو کار دا کوي چې لن يدخل الجنة الا من کان هودا او نصارا په ایمان کې خو سختۍ او تکلیفونه او مشکلات او لوږې تندې او د مال ورکړه او د ځان او دا خو راځي که نه نو دی په شک کې اچوي چې دومره سخت هم تېروئ او جنت خو زمونږ دپاره دی ستاسو په کې څه دي ته به یهودي کېږي او یا به نصراني کېږي نو هله به جنت ته ځې نو دا کار دوی د څه دپاره کوي د دې دپاره کوي چې د مسلمانان مرتد کړي نو الله رب العالمین وله د هغې جواب وکړو نو د هغې جواب دا دی چې یو خو او نصاره دلته راوړو نو او نصاره مقصد څه دی او نصاره مقصد دا دی چې دا د دوی مشترکه دعوه نه ده د دې ځای نه دا خبره معلومیږي چې مشترکه دعوه نه ده چې ګنې یهود وایي چې مونږ او نصارا بزو یا نصارا وایي چې مونږ او یهود بزو بلکې یهود وایي جنت خو صرف زمونږ دپاره جوړ دی او نصارا وایي چې جنت خو صرف زمونږ دپاره جوړ دی یو خو د دوی د اختلاف حل وایي چې دوی په غلطۍ کې دي که دی چې دا جنت د ده په ټیکه دی او دته لیکلی شوی دی نو بیا به یا د یهودي یا به د نصراني که نه نو چې هر یو ځان له دعوه کوي نو دا د ځان نه دعوه ده ولې د ځان نه ده الله رب العالمین وایي تلک امانیهم دا د دوی تمناګانې او ارزوګانې دي جنت د ځان دپاره چې دی نو هغه ګرځولی دی نو تمنا څه ته وایي ارزو تمنا دا دې ته وایي چې عمل ورسره نه او تشه ارزوي چې جنت چې دی دا زما دپاره دی نه ورسره عمل شته دی او نه چې کم دی دلیل چې دی نو هغه ورسره شته دی خو بس دا یو سوچ دی بیا په دې په بدل کې مسلمان او مؤمن چې دی هغه رجای امیدي نو رجا او امانی چې کم دی دا کم ارزوګانې چې دی کې فرق دا دی چې ارزو داسې ده چې دې سره اعمال نشته سړی وایي چې جنتي جوړ شوی که نه یاره د عمرې له لاړې که نه د حج له لاړې لکه مسلمان سړی داسې وایي که نه مثال یې ویم نو هغه وایي حج له لاړې خو پاسپورټ نه جوړوم ګورئ پیسې نه جمع کوم خرچه پې نه کوم زه په جهاز کې سفر ته ګوره هم نه یم جوړ خو مړه چې ایسته لاړې نو داسې تله کېږي نو دا جنت د حج عمرې نه وړوکی دی نو جنت هم بې عمله نه میلاویږي نو ته به عمل کې خپل کوشش به دې جاري او بیا به د الله نه امید ساتي چې ان شاء الله زه کمزور یم الله رب العالمین ما جنت ته بوزي او د دوی دا چې دي نو دا بې عمله دي عمل نه کوي وایي جنت زمونږ دی قل ورته ووایه هاتو برهانکم راوړئ دلیل خپل برهان څه ته وایي برهان هغه مضبوط او یقیني دلیل ته وایي چې هغه هر وخت د رښتیاو تقاضا کوي هر وخت چې کم دی د رښتیاو تقاضا کوي یو په دې ځای کې دا خبره هم وشول چې د چا سره ګواه او ثبوت نه ګواه او دلیل نه یو دی یو دعوه کوي نو د دا دعوه به صحیح دا به غلطه وي ځکه چې د دې آیت نه دا معلومه شوله بل چې د الله او د رسول باره کې د دین باره کې کومه دعوه انسان کوي نو تبه مطالبه د دلیل کې دا طریقه د چا د الله د قل هاتو برهانکم الله وتو راوړی دلیل کنه دعوه خو کوي چې جنت زمونږ دی نو ولې د الله نه دلیل کله غستې دي څنګه ستا دی پس خبر استا دی
ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتینی یې نو د رښتینولۍ ثبوت چې کوم دی الله څه پیش کو هغه دلیل پیش کو چې چا سره دلیل یې نو د رښتونه دی او که دلیل وسر نه نو دا نه د رښتینی دی او نه دا دعوه چې دی ټیک دا الله رب العالمین دې امر کولو توفیق را نصیب کړي صلی الله تعالی علیه وسلم